محترم همایون سیاد سے هغې ته خواست کوم چې راشي او په موضوع باندې خپل نظریې کلام وړاندې کړي. زما د سترګو تور جی ارشاد. چې زما د سترګو تور دی هم زما د ژوندون ساز دی چې د وخت هره چپه کې د پر هر زړونو دمساز دی. مدحران چې د اخلاق چې په هر وخت محمود ایاز دی او ګل راتګ دې دنیا ته د شفاف سیرت آغاز دی. په بیان کې ملګرو ښاغلی شان ګداز دی یاد دې ګل غوندې په زړه کې ما ساتلی په ډېر ناز دی. د مسلم امت په هکله یہ پیغام د ارتکاز دی یوم فکر یوم هدف یوم راز یوم همراز دی. د غلطیو په اصلاح کې عجیبه غوندې سنګساز دی. د کردار په آینه کې دل نشین رقم تراز دی. ښایستونه ترې لوګی شه لوړې فکر دی دراز دی. حیرانېږي ورته عقل دومره لوړ جنګي پرواز دی. ارادې لري مضبوطې که نشیب دی که فراز دی زه د ده دړه ارمان یم دی زما دړه آواز دی. او ځان راسه چې د مور پلاره راته ګران ډېر بې انداز دی. زما ژوند دی زما ځان دی زما زړه دی زما راز دی. دا یو اټل حقیقت دی چې جهان کې سرفراز دی. انسان دوست غیب پرور دی د لاچار عمل افراز دی. یو طبیب دی نازولی د پر هر زړګي او نیاز دی. تک د عرش مولای وایه څومره لوی اعزاز دی. د بشر د بلندۍ دې نه بل کوم لوی جواز دی. هغه څوک دی راته وایه محترم چې د حجاز دی. او ساری نه لري جهان کې عنبر بویه دی ممتاز دی. آخر دغه بشر څوک دی توره شپه کې چې سحر دی. په بې شمېره پردو پټ چې مخې ظلم زیات د لمر دی. د ښکلا په زنه خال دی د وږمو په خوله ګوهر دی. اسمانونه پرې ګواه دي د لولاک تاج په سر دی. اسمانونه پرې ګواه دي د لولاک تاج په سر دی. فتواها او یاسین ګران موزون کړی رب اکبر دی. معطر دي ذهنونه لکه بوی د مشک عنبر دی. د انصاف بیرغ په لاس کې په هر لوري جلوهګر دی. د انصاف بیرغ په لاس کې په هر لوري جلوهګر دی. په کپړو کې ځان رښتلی مزمل دی قلندر دی. دی زما دړ باچا دی دی زما د لار رهبر دی. دی مقبول دی د الله نه د کعبې د رضا ور دی. دی مقبول دی د الله نه د کعبې د رضا ور دی. د صدیق عمر زړګی دی د عثمان علي ځیګر دی. د بلال د ژوندون ساز دی د طلحه د خیال جوهر دی. د مصحف دړه ټکور دی د مصحف دړه ټکور دی. د صوبان د سترګو تر دی او د خالد په فکر پروت یو بې مثاله ځیګرور دی. د قرني د څڼې ګل دی د قرني د څڼې ګل دی. د عباس بره وزر دی د بیبي فاطمې پلار دی. محمد نبی سرور رحمت للعالمین دی. وسیع قلب خوشاد نظر دی. د عظمت په بلندو کې خور اور پروت په بحربر دی. بحربر سچ ملګرو کائنات پرې منور دی. اولین هم آخرین دی ټول جهان کې معتبر دی. او هم مې روح دی هم مې ځان دی هم مې زړه هم مې بصر دی هم مې ترنګ د تحرک دی هم مې هدف هم ثمر دی. همایون یم رښتیا وایم په والله چې مې دلبر دی.